رسول الله صلی الله علیه وسلم لا الله ډېر لوی شان ورکړی دی او لوی شان ادا ده چې د حضور پاک بیبیانې هغې ته امهات المؤمنین وایي. قرآن کې الله فرمایي چې ازواجه امهاتهم. د دې یو ټکي خبره درته کوم، د رسول الله مبارک بیبیانې د امت میندې دي او د امت میندې ولې دي؟ دا نه چې امت د دوی نه پیدا دی، داسې نه ده. مور بنده قدر کوي، احترام کوي، دارنګې به د پیغمبر د بیبیانو قدر کوي، احترام به کوي. د مور خلق عزت کوي، د دې به عزت کوي. د مور په سر خلق د حیا لوپټا چي، دا اسم پاک دامن او حیانا کی دي چې وسل کېږي خېګړه وکي. د مور خلق کل نظر باندې نظر کوي، په بد نظر وته نه ګوري، دې ته په ښه نظر ګوري. دا صحابه ته الله پاک اعلان وکړ، ځکه چې دا بیبیان د صحابه په زمانه کې وي او د صحابو نه پس د تابعینو دور کې موجوده وي. دا مطلب نه دی چې دا د مسلمانانو یقیني مور ده. یقیني مور ته خو قتل جیز دی، دوی ته قتل منع دی. اللہ قرآن شریف کے بلدے فرمائی یا ایوہ النبی قل لأزواجک و بناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. اے پیغمبر اخپلو بیبیانو تا دیوایا، گور دا بیبیانو ذکر راغی، اولونو تاوایا و دا مسلمانانو خزو تاوایا کہ دی پردے کئی. او پرده داسې نه د جلابی بهن یودنین پزان پړونه چي پورقې پسرای. نو مور خود دوی نه بورقه نه پسرای، مور خود دوی په مخ کې پړونه نه پسرای. نو حقیقی مور نه ده. که حقیقی مور وې نو بیا به ورته دا د جلباب او د پړونې ذکر نه کېده چې پړونې پسروا د امت په مخ کې. حقیقی مور نه ده. که حقیقی مور وي د دې لونو سره به بیا نکاح ولی جیز وا. د مور لور سره خو څوک نکاح نه کوي، د بیبي خدیجې لونو سره خو صحابه نکاح کړی ده. نو د مسلمانانو میندې دي، داسې میندې نه لکه زمونږ چې خپلې میندې دي. د عزت توجه نه الله فرمایي ولا تنکحوا من بعده ازواجه ابدا، چې د پیغمبر نه پس به د پیغمبر بیبیانو سره نکاح نه کوي. یو انسان چې وفات شي نو د هغې ښځه خو د عدت نه پس بل چا سره نکاح کولی شي، لیکن د پیغمبر د بیبیانې د عزت په توګه او د احترام او د توقیر په بنیاد دا میندې دي. عزت به کې په نکاح کې به هم نه داخله، په دې نکاح ممنوع ده. په دې ټولو بیبیانو کې د ټولو نه لومبۍ بیبي حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها دا په مکه مکرمه کې اوسېده او د ډېر مالدارې کورنۍ سره تعلق. د پلار نوم یې خویلد و، د نیکه نوم یې اسد و، خدیجه بنت خویلد ابن اسد. او پلار یې ډېر مالدار انسان و، تاجر و پلار تجارت پہ کو، ډیر مالدار و تاریخ کې وګوره. دا چې ماشوم هم لوی شوی دا نو ډیر په نعمتونو کې لوی شوی دا، مالدار کورنۍ کې لوی شوی دا. او پلار به ډیر عزت کو، احترام به کو. د دې ځکه دا لا ماشوم او چې دې کې هوښیارتوب پروت و. هغه وخت کې چې کوم سبق و خلقو به خط زده کو، خط و کتابت به زده کو، هغه ورته زده و، ماشوم او دې زده کړی. ګوره خط و کتابت چې زده کوي څوک، دې نه تاسو اندازه ولګوئ چې دا د داسې کورنۍ سره و چې کورنۍ سے شاړ بشاړ خلک نو. په خط و کتابت دا پوهېده، په حساب کتاب پوهېده، په لیکلو باندې دا پوهېده. دا له ماشوم و چې دا څیزونه زده کړي.
او د پلار او د مور ته ډیره زیاته ګرانه وو، ډیره په نیازبینتوب د مور او پلار سره د خپل ژوند تیر کړی. او بیا چې کله پلار وفات شو نو د پلار تجارت کې لوی حصہ یې سنبال کړه، غټ تجارت پې کو. د حضور پاک نمخ کې دا وعده شوی ده او چې پچا باندې وعده وا ابو حاله به وته وي، داغه نه دو بچی پیدا شوی، یو ته به حاله وي بل ته هند. دا دواړه خدای پاک روس مسلمانان کړي دي. نور بچی مو نور واړه مو خو هغه د جاهلیت په زمانه کې مړ دي، خو بهر کې مالدار دومره و تاسو اندازه ولګوي چې د ټولې مکې د تجارت قافله بچتتلا، نو د ټولې مکې د خلکو چې بس څومره سامان او د هغې په نیمه برابر بره دی، دومره مالداره ښځه او سخي ښځه مو. تاریخ کې راځي چې خپل چې څومره رشته داران و هغې سره به امداد کو، او چې په مکه کې به کوم غریبانان او کونډې او مسکینان به نو دې به هغې سره باقاعده امداد کو، په خپلو بچو به یې لګاو، په غریبانانو به یې لګاو، مال به خلکو له ورکو په تجارت باندې چې زما دا مال یو څه ځکه خاوند یې مړ شوی و. هوښیاره ښځه، خشته ښځه مو او هوښیاره ښځه مو. د حضور پاک مبارک د صداقت او د امانت خو په مکه کې چرچا شوه چې صادق او امین دی. نو حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها ته چوي چې مکه کې محمد خو ته پیژنې، خو مشهور انسان ولکو صلی الله علیه وسلم، هوښیارم دی، قابلم دی او ډېر رښتونیم دی او امانتګرم دی. نو چې د مال نورو خلکو له ورکې دله ورکه چې دی په تجارت دله یوسي، دی به د نذروانې به نه کوي، دی به دله ښه ګټه وکړي. نو حضور پاک سره خبره وکړه او نبی علیہ السلام د خپل تر هغه وخت کې ابو طالب جم دیو هغه سره مشوره وکړه، هغه بالکل لاړ شه، ځکه د مکې د خلکو ټوله سیستم په تجارت باندې چلېده. مکه کې خو فصل نه کېده، زرغونتیا پکې نه کېده. نو هغه خلکو ته به خلکو په درون نظر کتل چې چا به مضبوط تاجر او سوداګر به. نو خدیجه سره خبره وشوه چې څومره ګټه وشي نو نیمه ګټه به مال به د خدیجې وي، او چې څومره ګټه وشو نیمه به د حضور پاکي، نیمه به د خدیجې وي. حضرت خدیجه ورسره خپل غلام میسره ورته وي، هغه ورسره ولېږه او شام ته لاړه. هغه قصه تاسو ته ما یو څو جمعې مخکې کړې ده. د شام نه چې کله واپس رالل دې میسره حضرت خدیجې ته ټول الوي وي داسې انسان دی چې دا خو بل شان سړی وخته، وی څنګه سړی وخته، وی یو خدا دی چې ګټه یې دله سمه ډېره وکړه، دومره ګټه یې وله وکړه چې دومره ګټه د دې مال چاته نه وکړه. دویم دا دی چې ما هلته وکت رښتونی انسان دی، چېرته په تجارت کې دروغ نه دی ویلی، پوره رښتیا به یې وی. او بل دا دی چې ستا مال یې ډېر محفوظ امانت سره یوړو، امانت سره یې راوړو، بې ځایه خرچې هم نه دي کړي. او بل دا و چې هلته شام کې او د شام په لاره د پخوانو کتابونو چې کوم مولیانو هغې خو د متعلق بل څه وی چې دا خو هغه هلک دی چې چا نه به الله د آخرې زمانې پیغمبر جوړوي. دکې خو څه ډېرې نښې پیدا شوې، یو راهب ده وی، بل ده وی، بل ده وی. د حضور پاک متعلق چې څومره پیشنګویۍ په شام کې عیسایان ډېر زیات وو، هغې چې څه ولیدل هغه ټول د میسره د حضرت خدیجې ته بیان کړه. او راشه که نه یا ناشنا راته ښیمه ورېږه چې دې په لاره راځي او ستا د دروازې مخې ته نو زه به یې تا ته وښیمه. نو حضور پاک یو ځل راته دا میسره خدیجې ته وي راشه نه کې بره وخیجه بالخانې ته وخته وي ګوره ورته هغه دی را روان دی، وایي په ټوله دنیا انور دی او د هغه د پاسه وریځ ده او څو روپۍ کړی دی. ګوره دا یو نښه یې ورته چې څه د رسول الله مبارک نښې وي ټولې ورته وښولې. او په لاره چې بنده چا سره دی یو بل ته خبرې هم کوي، یو بل ته خپل حالات هم بیانوي. کم کاڼې بوټي باندې چې به رسول الله مبارک په لاره تېرېده هغه کاڼې بوټي به ټیټېدل،